دا د احد په غره کې دننه مهراس حدیثو کې چې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم کله زخمی سو بیا علي رضی الله عنه له دوی جنه اوبه وروړلې نو دا هغه ځای ده د نبي علیه السلام په غډال کې علي رضی الله عنه چې اوبه وروړلې او اوبه یې دلته دې جنه ویوړلې دې کې اوبه یې احد کې بیخي اوبه نسته ده دلته بس اوبه دي بیا چې وینه نور هم زیاتېدله اوبه یې نه کمېدلې وینه دا د احد په غره کې دننه مهراس حدیثو کې چې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم کله زخمی سو بیا علي رضی الله عنه له دوی جنه اوبه وروړلې نو دا هغه ځای ده د نبي علیه السلام په غډال کې علي رضی الله عنه چې اوبه وروړلې او اوبه یې دلته دې جنه ویوړلې دې کې اوبه یې احد کې بیخي اوبه نسته ده دلته بس اوبه دي بیا چې وینه نور هم زیاتېدله اوبه یې نه کمېدلې وینه